یو شعر وایم خدای وکړي ستاسې پرې غمجن نه شي موضوع سره هم تطابق نه لري مجبور یم چې اوس یې ووایم دا زه چې کله جلاوطن شوم نو مې لیکه خدای ته به وایم چې موږ څوک وو که انسانان وو کلمه ګوی وو مسلمانان وو اشرف الخلق وو ستا بندگان وو نو ولې بیرته له مسلمانه ستا له انسانه په خپله خاوره هم شهیدان وو هم یتیمان وو ژوند نه محروم وو وږي او تږي په ډکو سترګو له مور وطن نه اواره کړ خدای ته به وایم زه د دوزخ وم داسې دوزخ چې یو لوی زندان و نه غلط شوم افغانستان و د وینو ډنډ و خو موږ ته ګران و ستا د لښکرو د لاس وران و نه یې مرهم و نه یې درمان و خدای ته به وایم یوه ډلګۍ وه سپینې لمنې غټې نسونه تورې مخونه ستا دعوهدارو جنګ ته وزګارو هو ملایانو د جنګ د چین یارانو د روس یارانو ټول یارانو خو بس یو موږ یې دښمنانو خدای ته به وایم یوه ډلګۍ وه سپینې لمنې غټې نسونه تورې مخونه ستا دعوهدارو جنګ ته وزګارو هو ملایانو د چین یارانو د روس یارانو ټول یارانو خو بس یو موږ یې دښمنانو د دوی کمچین وه زموږ ملاوې د دوی فرمانو موږ بندیانو ډېر ظالمانو ویلې موږ د خدای لښکر یو ډېر زورور خدای ته به وایم آیا رښتیا هم دا ستا لښکر و او تا ورکړی ورله فرمان و چې څوک افغان و وږی یې ساته تږی یې ساته جومات یې سور کړه د تن په وینو مکتب یې بند کړه څپېړه ورکړه بیرغ یې کوز کړه که آه یې وویست سر ته قلم کړه جوړ کړه د غونډې په اخري شېبو کې د دعا او خبرو لپاره